ویټامین A B C D E K د هیلث لپاره د نارمل گروث لپاره د بون سټرنث لپاره د امیونټي لپاره د سترګو د نظر لپاره ویټامین A ډیر زیات ضروری دی. داسې یو سیستم الله تعالی زموږ په وجود کې پیدا کړی دغه بیکټیریا دغه وایرس دغه فارن باډي خلاف جنگیږي فایټ کوي. یو سړی وایي چې زه دې مضبوط یم زه دې هیلث یم ما ته د بیماری نه کېږي زما د نظر ښیي نو پکار دا چې د ویټامین A پوره واخلي. ځینې انسان د مخ ته وګوره سپور مخ یې وچ دا د ویټامین A د کمي د وجې نه. 1 carrot a day keep the ophthalmologist away. ویټامین A څه شی دی او زموږ په وجود کې د دې کار څه دی؟ ګوره د ټولو نه اول خو تاسو دا وپېژنئ ویټامنز دا مایکرو نیوټرینټس دي چې دا زموږ وجود په خپله دننه نشي تیارولی. دا به موږ د بهر نه په خوراک کې اخلو. دا ویټامنز په مختلف قسم باندې کېدلی شي. ویټامین A B C D E K موږ ته ضرورت دا دی چې دا موږ د بهر نه واخلو. زموږ په وجود کې تیاریږي نه خو د دې زموږ په وجود کې اهمیت ډیر زیات سیوا دی. ولې ویټامنز زموږ په وجود کې د هیلث لپاره د نارمل گروث لپاره د بون سټرنث لپاره د امیونټي لپاره زموږ په وجود کې بلا شی فنکشن دي چې هغه کوي. خو زموږ ټاپک دی ویټامین A. د دې ویټامین A زموږ په وجود کې څه فنکشنز دي؟ زموږ وجود ته د ویټامین A ډیر زیات ضرورت دی. د ټولو نه اهم او غټ کار د ویټامین A زموږ په وجود کې د سترګو د نظر لپاره ویټامین A ډیر زیات ضروری دی. کم انسان چې ویټامین A په برابر مقدار کې اخلي دته به د نظر مسلې نه راځي. نو د ټولو نه اهم اولنۍ خبره دا ده چې د ویټامین A کار زموږ په وجود کې ویژن دی نظر امپروو کوي. کم انسان چې ویټامین A برابر اخلي د نظر کې به کمی نه راځي. اولنۍ خبره دا ده چې دا د انسان نظر برابروي نظر تیزی د انسان. صحیح ده. د دې نه وروسته دویم فنکشن د دې چې دی که نه هغه دی امیونټي. صحیح ده. اټ امپروو امیونټي. زموږ په دې وجود کې دننه یو مدافعتي نظام دی. داسې یو سیستم الله تعالی زموږ په دې وجود کې پیدا کړی چې کله د بهر نه یو فارن باډي زموږ وجود ته راننوځي یو بیکټیریا راننوځي یا یو وایرس راننوځي او هغه زموږ وجود ته دننه نقصان ورکوي. الله تعالی زموږ په دې وجود کې دننه پوجیان پیدا کړي دي هغه ته ویل کېږي امیونټي. دا پوجیان راپورته شي او دغه بیکټیریا دغه وایرس دغه فارن باډي خلاف جنګیږي فایټ کوي. د دې لپاره چې دا فارن باډي دا بیکټیریا دا وایرس زه مړ کړم چې د وجود ته دننه نقصان ورنه کړي دغه سیستم ته ویل کېږي امیونټي سیستم. یعنې مطلب دا چې دا زموږ په وجود کې د پولیسو یو سیستم دی یا د فوج د آرمي سیستم دی. نو کله چې موږ ویټامین A په برابر مقدار کې اخلو نو دا به زموږ دغه امیونټي دا مدافعتي نظام دا حفاظتي نظام چې دی که نه دا به زموږ مضبوطوي. بیا به موږ ته بیماري په اسانه سره نه کېږي. نو په کار دا ده چې یو سړی وایي چې زه دې مضبوط یم زه دې هیلث یم ما ته د بیماری نه کېږي زما د نظر ښیي نو په کار دا ده چې د ویټامین A پوره واخلي. د دې دریم فنکشن چې دی که نه هغه د سافټ سکن دپاره دا ډېر زیات لازمي دي. یو سړی دا غواړي یاره زما چمړه چې ده که نه سکن پوستکی دا دې ښایسته دا دې نرمي دا دې وچ نه ضروري دا ده چې دا د ویټامین A برابر واخلي په خپل خوراک کې. دا د ویټامین A فنکشنز دي. اوس که چېرته د دې ویټامین A زموږ په وجود کې کمی راشي ډیفیشنسي راشي بیا به موږ ته کمې مسلې مخې ته راځي. د ټولو نه اول موږ دا خبره وکړله چې د دې کار څه دی ویژن نظر تیزی. نو که د ویټامین A کمی راغلی نو زموږ په نظر باندې به د دې اثري څنګه به اثري د دې ډیفیشنسي اولنۍ مسله به دا راپورته شي زموږ نظر چې دی که نه دا به بلر ویژن شي. بلر مطلب دا دی چې موږ به کتل صحیح نشو کولی. بلر به بلر زموږ سترګې نظر چې دی دا به خړخړي موږ ته به صحیح څه په نظر نه راځي. خاص کر نایټ بلایندنس مطلب دا شو چې کله ماښام تیاره لګي که نه څنګه تیاره کېږي د دې انسان نظر به کار پرېږدي نظر به خړخړ کېږي بیا به ورته صفا په نظر نه راځي. نو نایټ بلایندنس چې دی که نه دا د دې ویټامین A د ډیفیشنسي د وجې راځي. که کوم انسان ته د ویټامین A کمی راغلی نو اولنۍ مسله به دې ته څه راځي چې د نظر به کمیږي بلر ویژن به راځي نایټ بلایندنس به ورته کېږي. دویم نمبر فنکشن موږ د دې دا ویلو چې دا امیونټي بوسټ کوي. مطلب دا دی زموږ مدافعتي نظام تیزی. که چېرته اوس د ویټامین A کمی راغلی نو په دې امیونټي باندې به زموږ اثر پرېوځي. دا پوجي چې کوم نظام و زموږ حفاظت چې کوو دا به کمزوری شي. نو دا موږ شوی دی چې ډیکریز ریزسټنس ویټامین A کمی راشي که نه نو زموږ ریزسټنس به کمیږي. مطلب دا دی چې د بیماری خلاف به زموږ وجود بیا هغه شانتې کې فایټ نه کوي. هره بیماری به موږ ته په اسانۍ سره لګي هره بیماری به په موږ باندې په اسانۍ سره اټیک کوي هره بیماری به موږ ته په اسانۍ سره نقصان راکوي. دا د څه د وجې چې په وجود کې زموږ د ویټامین A کمی راځي. دریم کار د دې دا و چې سافټ سکن دا زموږ چمړه دا سکن چې دی پوستکی دا نرم ساتي.
خو که چېرته اوس د دې ویټامین A کمی رالی که نه بیا به دا سافټ سکن نه پاتې کېږي. دا پوستکی دا چمړه چې دا به سافټ نه پاتې کېږي. ډرای سکن دا چمړه چې زموږ ده که نه پوستکی دا سکن دا به ډرای دا خشک وچ به پاتې شي. ځینې انسان دې مخ ته وګوره که نه سپور مخ یې وچ. دا د ویټامین A د کمي د وجې ده. نو ویټامین A کار څه د ویژن د نظر د تیزولو لپاره، د امیونټي د تیزولو لپاره او د سافټ سکن لپاره دا د ویټامین A ذمہواري وه. خو که چېرته ویټامین A ډیفیشنسي راغله نو بلر ویژن به راځي، نایټ بلایندنس د سترګو نظر به کمیږي. دویم ډیکریز ریزسټنس مدافعتي نظام به کمیږي. او دریم چې دی ډرای سکن پوستکی چې دا به سپور او وچ پاتې شي. اوس راځو دې له کوم خوراک موږ له پکار دی چې په هغه کې ویټامین A موجود وي. نو د ټولو نه اول هغه بهترین خوراک چې په هغه کې ویټامین A په کثیر تعداد څخه په ډېر زیات ویټامین A کې میلاویږي هغه دی ګازره. ګازرې ته موږ وایو کیرټ، صحیح ده، ګاجر. په ګازره کې د ټولو نه ډېر ویټامین A میلاویږي. او تاسو به اورېدلي مشهوره خبره ده 1 carrot a day keep the ophthalmologist away. وایي روزانه یوه ګازره خوره که نه نو تا ته به د سترګو د ډاکټر ضرورت نه راځي. 1 carrot a day keep the ophthalmologist away. یو ګازره روزانه خوره تا ته به د سترګو د ډاکټر ضرورت نه راځي. یعنې مطلب دا دی چې په ګازره کې دومره ویټامنز پکې دي چې که دا د ورځې ته یوه ګازره خوري که نه نو ستا نظر به دومره تیز وي چې تا ته به د سترګو د ډاکټر چرته هم د یو اپتلمالوجست ضرورت به ته رانی شي. اولنی سورس هغه دی کیرټ. دویم دی ملک، شوده. د دې نه علاوه انډه، ایګ، فش، ماهي، پوټیټو، الو. په الو کې هم ویټامین A شته دی. او د دې نه علاوه پالک او ساګ نه دي، سپاینیچ چې ورته ویل کېږي، د پالک او ساګ په دې کې ویټامین A شته. نو که یو انسان غواړي که نه چې زما د نظر تیز وي، یو انسان غواړي چې زما د امیونټي مضبوط وي، یو انسان غواړي چې زما د چمړه سکن چې دی دا سافټ ښایسته وي، نو په کار دا دی چې دی ویټامین A واخلي. او د ویټامین A سورسز تاسو ته ما ویل ګازره، شوده، انډه، ماهي، الو، د پالک ساګ. دا قسم څیزونه داسې دي چې دا د ویټامین A ښکلي سورسز دي. دې کې ویټامین A موږ ته میلاوېدلی شي. نو دا خوراکونه چې څوک کوي دته به د ویټامین A کمی رانی شي. دا به ټول عمر نظر ښایسته کار کوي، د ده سکن به ښایسته سافټ سکن به وي. د دې نه علاوه د امیونټي به مضبوطوي. نو د ویټامین A زموږ په وجود کې ډېر بهترین کردار دی.